السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ناشنا او نادره دعا ده، هر مسلمانی باید زده کی او عمل پې وکړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي څوک چې دغه دعا سهار یا ماښام یا سهار او ماښام همیشه وایي یو وارې، الله جل جلاله به دغه سړی خامخه جنت ته داخلوي. بل حدیث کې راځي الله جل جلاله به دغه سړی خامخا راضي کوي. دعا ده رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله تعالی علیه وسلم نبیا. رضیت بالله ربا، زه راضي یم په الله باندې له جهته د رب نه، د ما رب الله ده. وبالاسلام دینا، د ما دین اسلام ده، په خپل اسلام باندې راضي یم. وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا، او محمد علیه الصلاة والسلام رسول او نبی ده. حدیث کې راځي وجبت له الجنه، دته جنت واجب ده. یو حدیث کې راځي الله به یې خامخا راضي کوي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.